کډې بچرته ګرځوینا د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو. ملګرو سلامونه مې واخلئ. منګه د پښتون وطن په یو ډېر لوی تاریخي ټاټوبي باجوړ کې ناسو. زما تر څنګه که یو طرف ته زه ګورم نو د پښتون وطن ګل ګل هنرمندان او بل طرف ته د دې وطن هغه زیرک فکرونه چې یا ټولنیز فعال دي یا غو زمونږ د پښتون وطن په اقتصادي ونډه کې یو ډېر لوی کردار لوبوي او یا غو لګیا دي بیا هم د خپل مثبت فکر په بنیاد باندې د وطن د ښکلا دپاره کار کوي. ډېر محترم زمونږ منتظر خان، تاسو به یې پیژنئ، د هغو نوم د چا نه پټ نه دی. همدغسې چې راتېر شي د دغه ګلورین ملکن کمال خان په خپل ځای باندې یو ډېر کمالي هنرمند دی او بیا داسې چې راځئ او زما په دې اړخ باندې یو ډېر دروند زیګ بیګ فکر او په دې ډېر خوشحاله شوم زړګیا چې دا سړی د کومې خاورې دی نو خپل د خاورې احساس د ده په خټه کې اغېږلی دی. د مومندو د سیمې اسپندیار مومند او د مومندو یو ډېر ښه کلام یې هم ریکارډ کړی دی، هغو را سره ناست دي. افضل جان ناست دی، توری کبابي، بیا زمونږ حاجي لالی شاه پښتونیار صاحب او چې څومره هم درانه فکرونه ناست دي د ټولو د راتګ ډېره مننه کومه. نو هسې خو جي عبید جان زمونږ ډېر محترم عبید جان ډاکټرانو مننه کوم چې څوک راغلي د ټولو مننه کومه. رښتیا خبره دا ده چې د یو یو نوم که اخلم نو دا ریکارډینګ به هم په دغې ډک شي. اسپندیار جانه راځو به تاسو که څوک شعر وایئ، که څوک ټپه کوئ، که څوک څه کوئ نو تور توتان دي او ستاسو نه قربان دي. خو د بنیاد دا تیږه به یې زه کېدم ټپه به ښي بس ټپې به ټولو له ورشي. د درویش دراني صاحب یو څو شعرونه دي، هغه وایي چې جوړېدی شوه خو تا یاره جوړه نه کړه او زما زړه نه دې هنداره جوړه نه کړه. جوړېدی شوه خو تا یاره جوړه نه کړه، زما زړه نه دې هنداره جوړه نه کړه. په رڼاو مه ډاډه د خپلو اوښکو، ما ډیوه د ځان دپاره جوړه نه کړه. او باوجود د دې چې تا ته لاره نه وه ما د بل چا سره لاره جوړه نه کړه. باوجود د دې چې تا ته لاره نه وه ما د بل چا سره لاره جوړه نه کړه. او ما وی ستا زندگی څنګه شوه درویشه، ته وی خدای هغه بیماره جوړه نه کړه. انتخاب شوي شعرونه ووي او انتخاب شوي تا ووي زما هم څه انتخاب شعرونه وي. ارشاد ډېر خوند عبران غر آها به ووایم تاسو به د خوند والې ارشاد. نو هغه وایي چې د غېږې نه مې والوتې په پرده بانک سره، د غېږې نه مې والوتې په پرده بانک سره چې ما خو دې دغه ته به لږ څه او د غېږې نه مې والوتې په پرده بانک سره، د غېږې نه مې والوتې په پرده بانک سره چې ما خو دې تړلې وې وزر د بانک سره. او بیا وایي چې دا خاص کر د سندرغاړو وروڼو ته ډالۍ ارشاد منتظر خان ته یې ډالۍ چې وهلی یم لمبو د انتظار او شوګیرو، وهلی یم لمبو د انتظار او شوګیرو، ما پسې به نه ډبوې ور د بانک سره. او مین ترېنه خبر دی اجي صاحب ته یې ډالۍ وي د علي شاه جي صاحب ته. مین ترېنه خبر دی، خبر دی نامین ترېنه خبره، مین ترېنه خبر دی نامین ترېنه خبره، یو څو ټکي سیوا دي د سحر د بانک سره. ډېر مشکل دی. مین ترېنه خبر دی نامین ترېنه خبره، یو څو ټکي سیوا دي د سحر د بانک سره. او بیا پکې وایي چې امتا راته خوړلې و په ده باندې قسم، امتا راته خوړلې و په ده باندې قسم، دا زړه چې مې خویږي اوس اکثر د بانک سره. او دا دومره انتظار او دومره لږ غوندې وصال په سر باندې راپرې مې ورته غر د بانک سره. او زما د مسلو در سره نشته هیڅ علاج، بس راشي راته کښېنې په منبر د بانک سره. دا پکې هم یو شی ده نه وایه یارېږو به نه. اوس به منتظر را سره که څه هم در غریبي را شریکوي به که ټپه کوي که شعر وایي که انتخاب وایي که څه وایي نو ده ته مکمل اجازت دی. زه به بخښنه غواړم، زه به خپل شعرونه وایم، پته نه لګي په تاسو. بخښنه ولې غواړې؟ ډېر هوښیار انسان دی، ډېر قابل بچی، الله دې ډېر قابل کړه. بل بلا مشران ګوري نو زما خپل څه شعرونه دي چې خمار شم په لار شم ستا غمونو ته بیدار شم. چې خمار شم په لار شم ستا غمونو ته بیدار شم. ستا نتکۍ به تاله راوړم یاره چېرته به مالدار شم. د پښتون ولس دپاره زه دې سل وارې په دار شم. د پښتون ولس دپاره زه دې سل وارې په دار شم. لوپټه په سر پورک ده که نه بیا به راته قار شم. ډېر ښه شعر. لوپټه په سر پورک ده که نه بیا به درته قار شم. ډېر مې مه چېړې یارانو زه چې قار شم خامار شم. اسپندیاره ته یې چېړې را چېړې
نور بنس کم بیا بنس کم خو چې دا ځل دې قلار شم بیا به نس کم خو چې دا ځل دې قلار شم او راشه راشه چې آباد یې ماسې نه شي چېرته خوار شم ډېر ښه منتظر جانه ډېر زړه پورې کمال جانه تا نه که ټپهیزه وې که شعر وې که ټپه وې څه وې نو بس اسپندیار نه به را شروع کړو او بس ټپه به او ترنم کې به دغه ځای نه به یې را شروع کړو چې او په اندازه راغاړې وزانو کمربندونو او مې پوښتې خوړلې دینه چلم په بیړه او بیړه ډکړه د کاروان سر په باجوړ ولګېد بدلې که چې څو سره کېږه او پس پینګیرا مسلمان شو هندو چې ولوستل د هرو کتابونه هندو چې ولوستل د هرو کتابونه او دا ټوله ټاله مې درواخله چې په شپاله مې پاتې نشي پالونه او چې په شپاله مې پاتې نشي پلونه کمال جان راځه او راځه کمال لمې دې دل شي نه مې صبر په غم لړلي یارانې ستړې دې کړم په غم لړلي یارانې ستړې دې کړم او لاله مې خړوب یوړو په دروازه نظر کوم چې را بشینا په دروازه نظر کوم چې را بشینا او د زل پتار مې یوړو او په غم شریکا یار نسګو درونا په غم شریکا یار نسګو درونا یریږي ونه جانان دومره په ما ګراني او چې ترواني زدي شمیرم قدمونه چې ترواني زدي شمیرم قدمونه جان ارشاد موبایل لاس کې ویا دغه څه ویا د کیمرې له شانې ویا او زما د دوانو سترګو تورا او په زور جړا تا پسې کوما په زور جړا تا پسې کوما پتا بسنګ وخت تیریږي هاي مال د زړه د درد ناراضي خوبونه مال د زړه د درد ناراضي خوبونه هي خبر ناس تختی ماتي هي زد هغه لالی پتمناسته یما زد هغه لالی پتمناسته یما زد ټوپک او ترتیب بنا خراب ہوجی زد ټوپک په حق کې نایم زد قلم خبره هر چاته کوم زد قلم خبره هر چاته کوم کډې بچر تګر زوینا د باران شپدا بیابان شپدا د مسافرو کډې بچر تګر زوینا د باران شپدا بیابان شپدا د مسافرو بیابان شپدا د مسافرو زما یاره ته بټینګ نشه د باران شپدا بیابان شپدا زه خو درځم بنگلې دوره ما د باران شپدا بیابان شپدا د مسافرو دور بل خوشبو
پې لګي د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو و د ګاونډیانو د رنګونه ښکلې شنه د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو زه خیالي ممند یم وطن لزما یار مې نادان دی او زه خیالي مومند یم ما واړوي وطن ته زما یار مې نادان دی جانا نستانا کمن یم واړوي وطن ته زما کته سرداري او زه خیالي ممند یم وطن لزما یار مې نادان دی ډیره زیاته مننه کومه به هر حال اجي صاحب زما د سروکې نه پس به بیٹه په بیا به دا شعر سره شي نو رښتیا خبره دا ده دا ډېر لوی لوی هنرمندان دي دا د دیو عظمت دی دا د دیو خاکساري ده چې بغیر د ساز نه را شروع شي دغه به په پښتون وطن کې به موږ افضل جانه د مینې کار کوو د ښکلا کار به کوو او ځکه خو همدرد صاحب وایي چې چېرته چې ساز نه وي سندره نه وي هلته کې هیڅ د ژوند خبره نه وي دا د ژوند خبرې دي دا د امن خبرې دي ټول ملګري راته آباد اوسئ که ژوندي بیا به راځو بیا به راځو ښه د باده